د دینه بعد چې اوس څلورم حکم د نون ساکن او تنوین د فاره اخفاء ده. اخفاء په لغت کې الستر پټولو ته وایي. په اصطلاح د قراء کې هو حالة متوسطة بين الإظهار والإدغام چې دا آسان تعریف دی. دا متوسط حالت دی په مابین د اظهار او د ادغام کې. او دا اخفاء په 15 حروفو کې چې تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف چې دا په دې بیت کې راجمع شوي دي. صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما ضم طيبا زد في طقا ضع ظالما. نو کله چې د نون ساکن او تنوین نه بعد د حروف اخفاء نه هر یو حرف راځي اخفاء وکړي. اوس اخفاء څنګه کیږي؟ کیفیت د اخفاء لکه من تاب من په دې اخفاء کې غلطیانې اوس اخفاء خلک کوي خو اخفاء کې قسم قسم غلطیانې پیدا کیږي. یو قسم ته غلطي دا ده چې کله خلک اخفاء کوي نو حرف مدب کې پیدا کوي. لکه مثلا ان کنتم وی نو داسې وایي ان کنتم نو یو ځای کې ان کې یا او کنتم کې واو زیات شو دا یوه غلطي شو. بل چې نو اخفاء داسې کوي چې اخفاء سختی کوي اظهار کوي د اخفاء اظهار کوي لکه ان کنتم نو دا خو اخفاء ونه شو دا خو اظهار مع تجدید شو. د نون ته اظهار هم وکړه او غنم دې پکې وکړه داسې غنه چې هغه د تشدید والا غنه ده نو دا هم غلطي شو. یو قسم ته غلطي دا ده چې اظهار شو. بل قسم ته غلطي په جبا کلکه په مخرج کې لګول. دریم قسم ته غلطي جبا د نون په مخرج کې کلکه لګول لکه کنتم داسې وایي نو دا هم غلطه ده. یو بل قسم ته غلطي دا ده چې کله خلک اخفاء کوي خو اواز د دې اخفاء ټول په خوله راوباسي. څنګه وایي نه وایي نو ټول اواز د دې په خوله به نه راوباسي. اواز د دې په خیشوم کې راوځي. او طریقه د دې دا ده چې کله ته دا اخفاء کول غواړې که نه دا نون د خپل مخرج نه پرېږده دا نون د خپل مخرج نه پرېږده او وروسته راتلونکي حرف ته متوجه شه. لکه ته ان کنتم به که نه نو نون ته مو متوجه کړه چې ته دې کې ژبه به راولګې بلکې غنه وکړه او ډایرکټ نون کاف ته ورشه. ان کنتم کې تا ته ګوره. او د دې طریقه ولا دا ده چې ته کله د اخفاء کول غواړې نو دې اواز په پوزه راوځي او داسې طریقې سره معلوم کا چې ته اخفاء کې د خپله پوزه ونیسه او بیا واپس د اخفاء نه بعد دا پوزه پرېږده په دې کې داسې هوا جمع شوي چې راوځي. لکه مثلا زه وایم تاسو وکئ بیا پرې هوا پکې جمع راوځي. دا د اخفاء هغه دغه ده چې دار ته اشاره شوي. نو د اخفاء صحیح طریقه یادول چې د حرف مده نه هم بچ شي او اظهار پکې هم ونه شي او ژبه په سختۍ سره په مخرج کې هم ونه لګي چې تشدید پکې وشي. ځکه چې په دې کې ژبه خپل مخرج کې کلکه ولګېږي نو بې فرق نه راځي د هغه غنې څخه چې هغه مشدده ده. لکه مثلا ته کنتم او زم ان نو دې کې څه فرق شو؟
خبردار چې په اخفا کې نرمي وي او بغیر د تشدید نه او کوم چې ادغامي یا اسی غنی نو الته سختی وي مع تشدید او په اخفا کې سختی نه وي نرمي وي چې د اخفا او د غنی یا د ادغام په منځ کې فرقونه بیان هم شي خو یاد ساته چې په هر اخفا کې غنه وي خو هر غنه کې اخفا نه وي او بس